السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د فیسبوک لپاره دوه نور سټینګونه دروښیم چې دغه دوه سټینګونه باید تاسو ته معلوم وي او له دغه دوه سټینګو څخه تاسو ډیره زیاته فایده اخیستلی شئ. او دوستانو که چیرې تاسو له ما چې کومه پوښتنه لرئ نو تاسو له ما چې په کومنټ کې کولی شئ. تاسو په کومنټ کې هیش آسک رحیم ولیکئ او خپله پوښتنه وکړئ. نو انشاءالله په روانو ویډیوګانو کې به زه هغه ضروري کومنټونه راویځای کوم او په هغو باندې به تاسو ته ویډیو جوړوم. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه دې تر کې چې پیدا واخلي او دغه سټینګونه زده کړي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو راځو اول سټینګ درښیم. د اول سټینګ په سره به تاسو وکولای شئ په خپل فیسبوک آی ډي کې ټیګز بند کړئ. یعنې ګور دوستانو کله چې ستاسو ملګری و فیسبوک ته تصویر اپلوډ کړي او هغه ستاسو آی ډي په خپل تصویر کې ټیګ کړي نو بیا د هغو تصویر ستاسو په آی ډي کې راړئ. اوس مثال ګور زه راځم دلته خپل فیسبوک آی ډي مې خلاصه کړله. دلته چې ګور دوستانو کله تاسو خپل آی ډي راواړوئ نو دلته ستاسو لاندې ولاړ شئ د هغو تصویران هم ستاسو په آی ډي کې راوړئ نو هغه د ټیګز له وجې. نو اوس راځو تاسو ته هغه سټینګ درښیم. کله چې تاسو هغه سټینګ وکړئ هغه ټیګز بند کړئ نو بیا هر څوک تاسو په تصویر کې ټیک کې نو هغه به ستاسو په آی ډي کې به نه راړوي. نو د هغه سټینګ کولو لپاره به دوستانو سمپل تاسو په دا کونج کې درې لاینې دي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ. لاندې به تاسو په سټینګز اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړئ. بیا به تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګ باندې کلیک وکړئ بیا به د موږ سره اول اپشن دی د پروفایل سټینګز په نامه باندې په پروفایل سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروفایل سټینګز باندې کلیک وکړئ لږ ور موږ سره څلورم اپشن دی د پروفایل اینډ ټیګینګ په نامه باندې. په دغه پروفایل اینډ ټیګینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروفایل اینډ ټیګینګ باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ. اخري اپشن د ګور ریویو پوسټ دیټ یو ار ټیګډ ان بیفور د پوسټ اپیرز آن یور پروفایل. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دغه اخري اپشن باندې دغه به بند وي، دغه به سمپل تاسو آن کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپشن آن کړئ نو بس هر څوک تاسو په فیسبوک آی ډي کې ټیګ کړي نو هغه به بیا ستاسو په فیسبوک پروفایل کې د هغو تصویر نه راړوي. که په پوسټ کې ټیک کړي یاست بیا به هغه پوسټ تاسو په پروفایل کې نه راړوي. نو دا دوستانو موږ سره اول سټینګ. نو اوس راځو دوستانو دویم سټینګ ته. دویم سټینګ درښیم. د دویم سټینګ په سره به تاسو وکولای شئ په فیسبوک آی ډي کې د خپل ملګرو لوکیشن معلوم کړئ، ځای معلوم کړئ. یعنې دوستانو اوس مثال کې چیرې تاسو له خپل ملګرو سره خبرې کوئ او تاسو د هغو لوکیشن نه در معلومیږي، ځای نه در معلومیږي، دا اوس له کومه ځایه له موږ سره خبرې کوئ نو اوس تاسو په ډېرې اسانۍ سره د هغو لوکیشن معلومولی شئ. نو دې لپاره به سمپل اول تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ دا کونج کې درې لاینې دي سمپل په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا به لاندې ولاړ شئ. لاندې ګورئ اپشن دی د نیر بای فرینډز په نامه باندې. که چیرې دغه اپشن تاسو ته دلته نه راوړوئ بیا لاندې سی مور بټن ده په سی مور بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته راواړوي. نو کله چې تاسو ته دغه اپشن راواړوي نیر بای فرینډز په دغه نیر بای فرینډز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیر بای فرینډز اپشن باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو په خپل موبایل کې لوکیشن خلاص کړئ. نو راځو په خپل موبایل کې لوکیشن خلاصو. نو ګور ما په خپل موبایل کې لوکیشن خلاص کړئ. تاسو هم په خپل موبایل کې لوکیشن آن کړئ. بیا په چینج لوکیشن ایکسس بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په چینج لوکیشن ایکسس بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته به اوس ګوره ستاسو آی ډي راواړوي او ستاسو ټول ملګري به راواړوي. لاندې به ګوره د هغو لوکیشن هم ورته لیکلی وي چې دغه دلته اوسېږي او 2 کیلومتره له تاسو څخه لرې ده. ګوره دا پرنس شفیق چې ده دا په رفیق آباد کې اوسېږي. مثال د دې لوکیشن چې دغه رفیق آباد دا 400 کیلومتره له موږ چې لرې ده. دغه رقم ګوره دا نور کسان هم دلته موږ ته راواړول. نو کله چې تاسو دوستانو دغه نیر بای فرینډز اپشن پیدا کړئ تاسو به ستاسو ټول ملګري راواړوي، لوکیشن به هم درته راواړوي او دغه رقم هر څونه له تاسو لري هغه به تاسو ته دلته راواړوي. نو دا دوه سټینګونه دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې ترکیې چې فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.